کابل ښاریان وایي حکومتي لوړپوړو چارواکو ورته په ښار کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. د دوی خبره کله چې د موټرو کاروان تیریږي نو تر ډیره یې لار بنده کړې وي. همداراز یې ساتونکي له ترافیکو، موټر چلوونکو او عامو خلکو سره زور زیاتی کوي. دوی زیاتوي د دوی له لاسه ډیر ناروغان او ټپیان په لاره کې ساه ورکوي چې د چارو یې ښاریانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. مقامات دولتی سعی دیگه مشخص نمیشه، شایشان سیاس مالم نمیشه که کدام وکیل است یا وزیر است کدام مقامات دولتی این سرکا بند میشه به تیزا خود گرمیانه سرک 15 خطر قلم را بندی میباشه. چرا که یعنی مقام اون نفر تیر میشه را وکیل تیر میشه را وزیر تیر میشه مریضان میباشه المیانه شما شاید میالتون میبینید. موټر چلوونکي هم له لوړپوړو چارواکو سر ټکوي او وایي چې هیڅ قانون او اصولو ته ژمن نه دي. د دې پر ځای چې ولس ته خدمت وکړي ستونزې ورته جوړوي. خیر ده که وطن جوړوي، که وطن ته خدمت کوي، دا کسه بیا مې ورته سلام ده، بیا مې ورته سلام ده. خو هغو خلکو ته نه چې هغه مزاحمت کوي، خلکو ته بیروبار جوړ کړی وي. بېلاسه چې ته ګوره دوی چې بېلاسه دنې روشي بډیګاډي وکسي او توپکې وکسي کشوپشي وکسي نو دا خو د مسلمانۍ اصول نه دي. خو ځینې خلک بیا د چارواکو پر ځای ولس ګرم بولي. وایي چې همدا ولس دی داسې خلک یې واک او لوړو چوکیو ته رسولي دي چې د خدمت پر ځای ورته ستونزې جوړوي. په حاصل کې موږ تاسو د ما په نظر دا بد کار دی چې موږ هغوی ته رایه ورکړې ده، هغوی هم په دې چوکیو ته رسولې ده چې د دې ملت خدمت وکړي. ولې بدبختانه چې موږ تاسو وینو نن سبا د دې خدمت په ځای باندې موږ تاسو ته خیانت کوي که د مسلمان او د غریب حق هغوی خوري، لارې هغوی بندوي، قتل او غلاګانې هغوی کوي. دا یادولو ده چې تر دې وړاندې هم په لارو او سړکونو کې د لوړپوړو چارواکو او د دوی د ساتونکو له کبله خلکو شکایتونه کړي او دوی نیوکه کوي چې ځینې وختونه چارواکي او د دوی ساتونکي د سړکونو پر سر له خلکو، موټر چلوونکو او ترافیکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي.